شروع په نامه د رب ذوالجلال چې مهربان او بخښونکی ذات دی. زموږ څوم لیکچر دی میرویس صاحب؟ 21م لیکچر دی. په دغه لیکچر کې به موږ سلایسر او دغه پاتې اپشنې به د خیره موږ وایو. صحیح اکسل لاړو او په اکسل کې به انشاءالله په 15 دقیقو کې زموږ مکمل درس ختم شي. صحیح راځم صحیح او کو د خیره د دې درس کې کوه کې دا ډېر مهم دی ستاسو لپاره. راځو د سلایسر ته د دې دنده څه ده، د دې وظیفه څه ده، سلایسر باندې کار کوو. دلته یو کې غونډه کې دغه جوړوم یو ګرافت مې راغسته دی، دا هم یو دفتر دی. صحیح هغه نه یو څه باسره وتا دا جوړ کوم دغه هو دوی څه کړی هغه کار مونږ هم وکړو. دوی لیکلي امپلوي آی ډي ده، معنا امپلوي لیکلي ده آی ډي کنه، امپلوي آی ډي لیکي، امپلوي خو پیژنې کنه، امپلوي ما په آی باندې لیکل دا ای باندې لیکل کیږي. خیر پروا نه کوي یا به سم کوم امپلوي آی ډي. صحیح امپلوي آی ډي د موږ سره بیا موږ سره ایج دی، چې شي ایج معنا عمر دی. موږ سره دوی خو دوی جوړ کړی، ما ته به لږ جوړ کو صرف دې د پاره چې په هغه موشي چې تاسو د پاره استعمالېږي. صحیح او ډپارټمنټ دی، ډپارټمنټ دی. صحیح ده او موږ سره بیا چې دی موږ سره سیلز دی، چیرې کوم کس څومره سیلز کړی. صحیح موږ سره دغه شیان دي او دلته یو دانه رو اضافه کومه، رو به دلته څنګه اضافه کوو؟ راځو به هم ته هم کې به چیش ته راځو لکه انزرټ ته به راځو، په انزرټ کې به کالم ته راځو کنه، کالم به اضافه شي. ته به ورکو نیم موږ نوم یې شو کنه، امپلوي آی ډي د نیم دی. ښه اوس دا د سلیکټ کا او چې سلیکشن سره موږ څنګه چل کوو او چې کوو چې مکمل خپل لیست کې راشي کنه. ښه امپلوي آی ډي د فرض مثال زه آی ډي لیکم چې یو سوري زه لیکم چې 1 0 0 1 دا کومه نور خپل راځي ګوره. ښه لس پر ورکو نو خپل راځي شو کنه. صحیح ده یا به کار وکړو کنه، دا بوران کما کلام دا صحیح ده، ټول ته بدل وکما. صحیح دی کنه، دا صحیح ده ټول هم دا ورکو. خنه موږ سره چې نیم خود د کو کې زموږ لیکل کیږي، نیم بولیګو فرض موږ سره دا نیم چې صحیح. ایج موږ سره چې دی ایج فرض مثال موږ سره چې دی ول سکاله دی 19 سکاله دی. بس پسې راشو څه شي دا کلونه شو. سټیټ موږ سره چې دی فرض مثال ننګ دی، موږ سره ننګرهار دی، موږ سره کابل دی، موږ سره ننګرهار دی، ننګرهار دی، ننګرهار دی، کابل دی، مزار دی، مزار دی، مزار دی او کندوز دی، کندوز. صحیح شو کنه. خالي پامیر موږ سره چې دی ګرو سری دی. صحیح شو ګروسری دی، ګروسری دی. بل کوم راولو صبر کوه، ګروسری برابر خورو بل به دغه راوخلو سنمیږي سټور دی. موږ سره فرض یو څه باندې بولیږو سټور دی، سټور دی. همدارنګه میل دی، میل دی، میل. همدارنګه بل ټولز دی موږ سره، ټولز دی. صحیح ده ټولز دی. او بل موږ سره څه دی چکن دی کنه، یا بل بولیږو برګر، برګر. صحیح دا موږ ولیکل. سیل څومره شوي دي فرض مثال په دې کې سیل شوي دي 9000 روپۍ، 9000 روپۍ. په دې کې سیل شوي 8000 روپۍ. په دې دانه جوړو په دې کې به دواړه ویل کېږي. صحیح 2000 روپۍ په دې کې شوي دي 2000 روپۍ، په دې کې شوي 9000 روپۍ، په دې کې شوي دي 6000 روپۍ، په دې کې شوي دي 10000 روپۍ. صحیح او په دې کې شوي دي 6000 روپۍ. نو دغه سیل شوي. اوس ته دا ټول وخت اټوفیټیک ښه دلته راشه چوګه اټوفیټیک ها اټوفیټ خو مې کو بیا راځم دلته څنګه چل کوم بارډر ولا ورکوم او بارډر نام دا سمو دا ټول خو مې سم کوم. جالب خبره دي کې څه شه ده دې ته لګ رنګ مرکو. صحیح ده چې رنګ ولا ورکو. اوس دې کې دا خبره ده کنه دا سلیسر چې کنده تر هغه وخت پورې کار نه کوي. کنتراش انزرټ ته په انزرټ کې راشي سلیسر ته راشي کنده تر هغه وخت پورې کار نه کوي تر څو پورې ځات چې ته بدل کړی نه ټیبل ته بدل کړی نه څه ته بدل کړی ټیبل ته بدل کړی نه. نو ټیبل ته بدلول لپاره یو لنډه طریقه دا و چې کنټرول پلس ال. صحیح شو کنه. بل لنډه طریقه چې ده باندې باندې جست کلیک کا او چې کلیک کړ ټیبل باندې کلیک کا او اوکے وها اوکے دی ورغله ټیبل ته چینج شو. کله ټیبل ته چینج شو کنه اوس ګوره دلته کلیک کا او راشه چې شته راشه لکه انزرټ ته راشه سلیسر باندې کلیک کنه اوس ګوره کار کوي. پرې پم دې سلیسر سمو سره سوځي په لري زه کار کا مال نیم راکا او بل شو کا سټیټ راکا او مال سیل راکا. ګوره جست کلیک کا ها تعالی سوې درې کړې درې دانی سلیسر ته درکې. اوس ته ګوره ښه اوس له سم اوس فلټر کوم ګوره فلټر کې نه فلټر کې ګوره
اته ما د سکارو کا مال جان ډیټا راک طالب جان ډیټا درکې مال خان ډیټا راک طالب د خان سیل درکې مال بس د بسپری سیل راک طالب بسپری سیل درکې ما د وفا سیل راک طالب د وفا سیل درکې شپږ زره روپۍ سیل کړي دي او په چاته کړي مزار کې کړي تورته مال د خان سیل راکې وای خان چې په کابل کې سیل کړي 8000 روپۍ کړي څومره خسته تا ته وای زینب چې 3000 روپۍ سیل کړي په ننګرهار کې کړي تا ته وای سنا 9000 روپۍ سیل کړي په کوم ځای کې کړي په کابل کې کړي سنا بل کوم یو د ګور خلان دی راشه سمیم چې 1000 روپۍ سیل کړي په مزار کې کړي ساحل 2000 افغانۍ سیل کړي په کندوز کې کړي څومره خسته کټکې دی باندې کلیک کټې کې پوښ دا دی والا څه شو ګوش ایزه شو کنه بس ډیلیټ کا هم ورته ورته ما ډیټا هم پاتې کی پام دی ورته صبر کول شاته ورش دا کو ډیټا پاتې کول غواړي کنه دا ډیټا هم تل ما شان ډیټا هم تل شي پاتې شي اوس ته چې استاد ما خو د سلاسر وظیفه پیژنده چې سلاسر څومره خسته کار کوي سلاسر وظیفه په پام دی کنه ډېر یو ناشنا کار کوي ته کې یو شی بل اضافه کوه ټایم لاین دی کنه په ټایم لاین کې چې دی ایر دا منث اضافه کوي شي منث په اضافه کوي لکه مثال کوم جنوري فبراير ځکه بولی کوم فبراير اف بي بولی کوم صحیح جنوري فبراير مارچ دی جون دی جنوري فبراير مارچ اپریل دی اپریل کوم اپریل دی مای دا ام واي مای بولی کوم دا شي شو کنه جون دی صحیح جنوري فبراير مارچ اپریل مای جون جولای جے ال واي جولای کنه جولای اگست بولی کو خاص جولای جے ال بولی کو جولای ز اگست ای یو اگست جنوري فبراير مارچ اپریل مای جون جولای اگست سپتمبر بولی کو څه شو کنه سپتمبر بولی کو من د پکې هم اضافه کو اوس کو ته غواړي کنه چې په دې کې ټایم لاین یوز کی دا به درې د کو خبرې دي ښه ټایم لاین هغه وخت کار کوي کنه کله چې تا څه شي کړی دا ټیبل ته نه اړولې دا به ته څه شته لري دا به ته پیو ټیبل تاړي شي پیو ټیبل نو ته به لومړی دا ټیبل نه خوا کې دی باندې به کلیک کی را به شي ډیزاین ته په ډیزاین کې به شي باندې کلیک کی کنورټ ټو رینج باندې به کلیک کی دا به کلیک کی دا به خوش هغه شو کنه ګوره ټیبل نه ختم شو اوس راشه پیو ټیبل ته بدل کا ها پیو ټیبل ته چینج کو کې واه پیو ټیبل ته بدل کا کنه بس اوس براشي چې شته راشي اوس راشه ټایم لاین ته ها ګوره خاتمه امپلای را کدا څه شو کنه ګوره دا بل شاته راشم صبر کوه دام کټ هم د کارو کا کنه چې دا فلټر دی کنه کالم په کالم کې ماته نمونه راکا ګوره دا بس راکا چې نمونه کې دا واشه کالم کې ماته نمونه راکا خا په ویلیو کې ماته سیل راکا د سره راکا شل دی راول ویلیو کې ماته سیل راکا او په ډپارټمنټ ته کنه په رو کې ماته ډپارټمنټ راکا طالب رو کې ډپارټمنټ درکې صحیح ده او ورته د کارو کا کنه په دې فلټر کې ماته چیر راکا فلټر کې ماته منس راکا دا به څه کې اوس راشه سبانه کلیک کا ټایم لاین باندې کلیک ګوره څنګه دا اپشن کار نه کوي یار صحیح ده منس باندې کلیک کا منس سره میرا اوس ټایم لاین وظیفه هم دا نه صحیح ده ټایم لاین وظیفه هم دا ده د کار شروع ورته ډیټ اینڈ مود ټایم نو دا زموږ ډیټ راغسته دی براوز سره راشه صحیح خراب نه کوم راشه دا ورته صحیح کا سلیکټ کا ورته اور راشه ټایم لاین we cannot create a timeline for this report because it does not have a field format as date دلته ډیټ نه لري تاریخ ته نه لري کنه ځکه پکې دا کار نه کوي تاریخ پکې اضافه کوم تاریخ پکې هم اضافه کوخه دا پکې تاریخ پکې هم اضافه کو کنه منت د ورته کې چې ډیټا دا ته واضح وایي چې د کې ډیټ نشته دی د کې ځری کوم فرض مثال دا صحیح ده صحیح ده کنه دا بس څه اټو فټ کو ورال تراشه هم تراشه اټو فټ کو صحیح اوس راځو په دې باندې اوکې کا او اوس راځو کار کوي کو نه کوي هم دا پیو ټیبل ته اختیار چینج دی اوس ور کار کوي صحیح ده اوس دا وټاګه چې مثال کنیکشن this or book
زما ورا کې فیلډ هم نه ټاکل شوی کا نیټورک سره به ټاکي د انټرنیټ نه بغیر هیڅ کار نه کوي ښه ټایم لاین نه ښایي زه ټایم لاین سره بیک اپ لګوم دا ډایرکټ کار کوي چې موږ سره انټرنیټ کنیکشن وي دا ور کنیکشن از ورک بک ډیټا موډل خلاص کار وکړو که نه دا ډیزاین ته راشم دا بیا هم د چینج کوم یو ځل بیا بیټرۍ کو خیر پیو ټیبل ته به زه بیا هم چینج کړم دا والا چینج شو څه شو که نه داسې کار ورته وکړه ما ته سیدې ډپارټمنټ راکړه په چیش کې په روز کې راکړه په کالمز کې ما ته څه شی راکړه نیم راکړه ویلیو چې د سیل ما ته راوله په ویلیو کې راکړه او فلټر ما ته راکړه په چیش کې منځ کې راکړه او اوس پکې راځم انزر ټایپ کې کوم چېرته کار وکړي بس کار کې مشکل نشته دی خیر خو اوس راځم دا هر څه مې وکړه که نه اوس ټیکسټ بکس ورو راستانه وظیفه ټیکسټ بکس اوس هماغه وظیفه دلته ټیکسټ بک واخلي لکه فرض مثال هایپر لینک څه ته ویل کېږي دا دی که نه دا دلته زه ودرېږم ګوره دا ټیکسټ بکس په ډیلیټ کو صبر کوه ښه دا هایپر لینک پاتې شو که نه دلته زه ودرېږم دلته که نه دلته زه ودرېږم او راځم انزرټ ته او په انزرټ کې راځم هایپر لینک ته هایپر لینک ته چې کله راغلم زه دې ورډ سره ما چې دا کوم سیل اخیستی دې سره زه یو فایل ټچ کوم کوم فایل ټچ کې دلته کلیک کا او چې کله دې کلیک ما سره فایل په کوم ځای کې دی فایل پیدا کا همداسې کار وکړه که نه چې ما سره فایل راشه په دې سپیسي کې کوم دی د سپیسي کې د سپیسي کوم ځای کې دی یا د سکرین په سره ما سره کوم فایل نه ما سره به کوم فایل وي که نه به سکرین د پاسه ډي وي ښه چې یو فایل اوس پیدا کړو سکرین په سر ما سره بیخي یو فایل هم نشته دا دی عبدالرحیم په نوم ما یو فایل کاپي کړه دې باندې کلیک کړه دا اوس ما سره دا ټچ شو اوس به څنګه کنټرول بټن ونیسو دې باندې کلیک کړه ګورې دې باندې کلیک کړه جسټ تا ته وایي علي تا ته به هغه فایل ډایرکټ ورته څه شي کولاو شي خو دې له ما پاسورډ ورکړی دی هم صحیح شو که نه نو ما ته چې کوم کله یو فایل ټچ کول غواړي هغه دې سره څه کېږي اټچ کېږي صحیح نن دا ختمه وخواه دې ته دا دې وظیفه ده په دې کې چې ټیکسټ بک کې څه وظیفه ده ګوره ښه په ټیکسټ بک کې دا وظیفه ده که نه دا ټیکسټ بک څنګه کار نه کوي ټیکسټ بک وختي راغی ما ډیلیټ کړه که نه دا دی دا ټیکسټ بک راغی که نه دې کې صرف جست لیکل دی لیکل به کې کوه ټیکسټ بک صرف لیکل ده بل شی پکې نه وي شی پکې نشته صحیح بل لازو که نه ټیکسټ بک سمو شو که نه بل لازو هیډر او فوټر ته چې ویل کېږي دې اپشن ته راشي دې اپشن باندې کلیک کړه دې اپشن باندې چې کله کلیک کړه ګوره فوټر او هیډر خپله تا ته ښکاري ګوره ښه دې ته ویل کېږي ګوره هیډر یې پاسې غټ لیکلی ته ویل کېږي هیډر او دې ته ویل کېږي چې فوټر خبر له پام دې ته ویل کېږي هیډر او فوټر او دې پېژنده ته چې خو پس نرم حالت ته راولي په دې باندې کلیک کړه نرم حالت ته لږ شاته کې داسې ګورې تا لا ټول ورکشیټ ته ده ښایي پام دی ورته اوس نرم حالت ته راولي په دې باندې کلیک تا ته بس شي نرم حالت ته به راشي هیډر فوټر دې پېژنده هیډر او فوټر د عنوان دپاره استعمالېږي موږ چې پاس ورکوو فوټر پاس عنوان دپاره هیډر لاندې صفحې دپاره لکه ته چې کتاب یو دانه وګورې که نه کتاب کې پاس عنوان چې لیکلی هغې فوټر کې لیکلی هیډر کې لیکلی لاندې چې لیکلی شي نوم یې چې لیکلی هغې هیډر کې لیکلی اوس یې پېژنده ګوره دې ته راشه دلته واضح لیکلي ګوره دا دی ګوره هیډر پکې ورکړه د نوم ورکړه او دلته چې لاندې صفحې لاندې راشي ګورې فوټر لاندې فوټر ورکړي صحیح که بس نرم حالت راولي دې باندې کلیک نرم حالت ته به راشي موږ سره چې دا موږ سره صرف یو ډیزاین دپاره دی موږ یو ډیزاین کول غواړو که نه سي ما ته لیکم ګوره ایکسل ایجوکیشن سنټر دا صرف دې دپاره دی اوس دې دپاره اوس کې دا کار خبره ده چې مثال دا وړکې کولی هم شي غټولی هم شي ګوره ښه ما د هر څه داسې رنګین اغوستي که نه داسې وړکې کوې څه شو چې وړکې کولی هم شي صحیح ده که نه دا دې دپاره یوز کېږي خبر استعمال چې شی دی ګوره د نوی پیج واخلم دې پیج بیخي ګډوډي ده راځم انزرټ ته او په انزرټ کې بل چې دې کې یوازې یو عنوان هغسې صحیح ده ښه دې کې چې شی دی دې کې موږ ساین کوو ساین ګوره ایډ سیګنیچر ته کار وکړه که نه دلته زه ودرېږم او دې ماته سیګنیچر ماته ایډ کړه سیګنیچر به څنګه چې در کوم چې پیرنټس سیګنیچر پیرنټ سیګنیچر باندې دلته کلیک کړه تا له پیرنټ سیګنیچر راشي ته به سیګنیچر کوم خبر له پام دی دا چې دا یو آبجکټ ته ویل کېږي یو کار دی که نه په دغه کې نه کېږي په ایکسل کې نه کېږي په پاور پوینټ کې دلته پاور پوینټ پیدا کړه مختلف آبجکټ موږ سره دلته شته چې موږ یې پیدا کړو پاور پوینټ کوم ځای کې دا دی پاور پوینټ دا دی که نه سلایډ دې باندې کلیک کوم چې کله دې کلیک تا دلته ګورې پاور پوینټ به دلته کولو شي
PowerPoint ته دلته کړو چې یو ډیزاین نه فرض مثال راځم ډیزاین ته دې ډیزاین ورکوم سي ډیزاین مولا ورک کنه ډیزاین مولا ورک کنه بس اوکې کې ورخه PowerPoint مو واسه چې PowerPoint کې ما ډیزاین په کارو کنه پر ما دې ډیزاین ما تر راکدا غوړې تاسو والا هم دا PowerPoint کې ما دې ډیزاین نه کړی وره هغه ډیزاین PowerPoint راوس سیب څنګه چرګو جس په اوبجیکټ باندې کلیک کوه لازم نوې صفحه بل علامه چې بل صفحه مې واسه لازم انسرت او په انسرت کې لازم چې ایکویشن دي کې سمبولز دي نه سمبول هغه څه شي موږ کوم لیکنه ډیزاین کړی نه راوسې شي مشکل نشته د سیب شي کې سمبول کې ورخه سمبول کوم کنه ورته سمبول نو هدا کلیک کوم در ایکویشن تر لازم مخه اول سمبول یم فرض مثال ته سمبول اللي ها انسرت کته دا سمبول راشي ته مال سمبول راوستل سمبول مال سمبول لکن ایکویشن چې شته ویل کېږي ایکویشن دې ته ویل کېږي دا په PowerPoint دا کې مونږ ویلو کنه په ایکسل کې دا په دا کې مونږ دا ویلو سنې میږي په دا کې دا مونږ تیار ویلو په PowerPoint کې دا کې سنې میږي په پروګرام کې فرض مثال یو فرکشن لیکم کسر لیکم څنګه سره کوم لیکم فرض مثال د لیکم دلته لیکم چې 502 درې دلته لیکم چې را لمنس کې کلیک کا لمنس کې کلیک کړم مثبت شي بیا لازم به ایکویشن اخلم وګورم شوره بس هغه ورته چې ورته لیکل سي ما دا دې کې دا لیکل کېږي ځکه چې موږ ریزیکي باندې شریکو که نه نو په دې کې څه کېږي لیکلی شي صحیح ده بل اخرم فرض مثال ذات همداسې کار وکړه ما له دا راکړه او بار کوم لاړو که چې کلیک دې وګورې دلته کلیک کړه ورخه فرض مثال دا هر څه ورانم بیا ځینې یو نوی غواړم بعضې وخت اکثر همداسې تنګول کوي دغه ګوره راځم سمبولز ته لازم جست په دې باندې کلیک کوه چې کلیک دې ګوره څه شي اخلي ښه طاقت اخلي که طاقت باندې کلیک کوه دې باندې کلیک کوه طاقت باندې څنګه کلیک یې ګوره دلته به دا کلیک کړه ته ما له څو راکړه ته ما له راکړه شپږ په تاوانې څو شپږ په تاوانې څلور تاله پاور درکړي هم طریقه دا ده د ایکویشن دپاره همدغه فارمولې دا ګټې نه اخیستل کېږي نو سبا به د خیر انشاءالله کوشن به کړو د خیره پیج ډیوټ به شروع کوو او دا دیواله ختم والسلام